بسم الله الرحمن الرحیم. توابع شمع نعت وی بیا عطف بالحروف یا دریم تاکید وبشه. نن سلرم تابع دا بدل. فصل البدل تابع ينسب إليه ما نسب إلى متبوعه وهو المقصود بالنسبة دون متبوع. دا جمله سے تعریف تا دے بدل. البدل تابع بدل یو دا سے تابع دا. تابعون بند تنوین دا اسم نکرہ دا. ينسب مضارع مجهول رو گئی نکرہ نباد چی فعل ارسی بیدا گئی صفات وی. البدل تابعون بدل یو دا سے تابع دا ينسب الیہ چی نسبت کوشی دتا ما دے ایک شی نصبا چی نسبت یشووی الی مطبوعه دے د مطبوع تا. بدل دا سے تابع دا چی نسبت کوشی دتا دے ایک شی چی دے د مطبوع تا شووی. وهو المقصود بالنسبت دون مطبوعه. هو ضمیر بیا رجع دا بدل تا. و بدل مقصود بھی بنسبت سرا نہ مطبوع. بدل و مبدل منه چی روشی بپدغش مقصود د متکلم صرف اغا بدل وی مبدل منه نہیں مراد. لکه عطف بالحروف سے دا خبرت تیرش لکنا چی معطوف علیه و معطوف دوڑا مقصود وی و مبدل منه په بدل سے خالی بدل مقصود وی. و اقسام البدل اربعتن و قسمین د بدل سلیر دی. بدل الکل من الکل بدل الکل من الکل یعنی مبدل منه یا کل وی و بدل یا کل وی. وهو و بدل الکل ما هغه دا مدلوله مدلول المطبوع چې مدلول دی د مدلول د مطبوع وی چې په کیم شي مطبوع دلالت کوي په هغه شي باندې بدل یا دلالت کوي. دا معنا شلا څه کام زیات نه وي ځنه. نحو لکه جاءني زید اخوک روغی متا زید اوریر دیتو. تو فرض کرو مخاطب سره لگیا ہے مخاطب وقاص تا است وقاص تا دا جملہ تیرا وے جاءنی زیدن اخوکا. زیدن خو نوم دا نوم خو ډیر کې دلاشي کنا عالمی کلی اولیا کې دلاشي ملا کلی اولا کې دلاشي لاندې ټوک اولا کې دلاشي اډه اولا کې دلاشي. خو زیدن دا مبدل منه شو بدل تو زنه روړ اخوکا چې معنی هغه بل زید نه اوریر دیتو. نو پته تولا کې دا وهو المقصود بالنسبت په کلام شه د نسبت مقصود بدل وی زیدون وی. ورنه که زیدون و بیا د بدل ضرورت نه جوړې ده کنه بیا خو د خالی زیدون وتا ویلی وا. خو دغه دا معنا شلا چې زیدون نیرا یاشتا په د سیمه شه اخو کا سره یې بدل وتروړ بیا دای خاص او په کلام شه مقصود اخو کا دا چا د تورر. وبدل البعض من الكل دا دوام قسم شده بدل چې بدل البعض من الكل یعنی مبدل منه یه کل وی و بدل یه بعض وی. مطبوع چې دا مبدل منه اکل وی و دا تابع یعنی بدل البعض دا یه جز وی. وهو و بدل البعض ما هغه دا مدلوله جزء مدلول المطبوع چې مدلول د جز د مدلول د مطبوع وی. یعنی د مطبوع چې کیم مدلول دا د ایغ جز هغه د مدلول وی. مثالی چې وروي بیا به خبره سوکاشي. نحو ضربتو زیدن رأسه و یمو زید پسار یا دا ترجمه یو کا و یمو زید سار د اس زید خود سار وشتونه نه اونسا نکونه رسا دا غون بدن بند زید مشتمل دا دا کل شو دا زیدان چې شو دا کل شو. رأسه ہوئی چې یت ک دا ها ضمیر یا په شروړو چې د سار د خو اس زیدان چونکه مفعول دا منصوب دا لہذا اعراب مضاف جاری کیږي. رأس مضاف دا د تبعیت وجنای په بدل باندې یا نصب اعراب وروړو یعنی
کیم اغراب چې د مطبوع وي د تبعیغ و هغه اغراب وي. مطبوع زیدن ده منصوب ده، رأسه شي رأس تابع ده نو دغه و منصوب وي. از د راس د زید د کل نه یو جز ده. ایسی تعریف ته بیا سوچو کا. و بدل البعض من الکل وهو او بدل البعض من الکل و بدل البعض ما هغه ده مدلوله چې مدلول د وی جز او مدلول المطبوع از د چونکه یو مضاف ته دوه پشه مضاف الیه دی د ګس طرف نه په ترجمه شریشه د مطبوع د مدلول جز د مدلول وی د مطبوع د مدلول جز د مدلول وی. مطبوع زیدان شو ها و د زیدان مدلول ته شي ده نه بدل ده د زیدون د اسم مطبوع خو ګوره دغه اسم چې په جمله شي راغی مدلول یې هغه زید ولا بدن شو هغه زید ولا ذات یو اسم یو مسما وي. زیدن دا خو اسم ده صرف د زید د اسم مدلول د زید هغه ذات ته چې هغه ژڼکای شوه ده برېته چې خري واژې راخري هغه یو آیا مدلول ده. مثال د ده خصوصیات د مدلول جز د ده سر یې بیا جز شو سر دا د مطبوع د مدلول جز شو و دغه مدلول ده د بدل البعض یا دغه د تشای. و دریم و بدل الاحتمال و بدل احتمال یعنی دریم قسم یې بدل احتمال ده. وهو و بدل احتمال ما هغه ده مدلوله متعلقا بالمطبوع چې مدلول د تعلق درلین کوي په مطبوع پرې یعنی بدل الاحتمال هغه وي چې دای دلالت کوي په ایک شی باندې چې د مطبوع سره تعلق وي. کا صلیبا زیدن ثوبه د کاف حرف تشبیه ده لکه صلیبا دا فعل ماضی مجهول صلبا صلیبا مجهول اشلا سلب منا چین لینا سلب کرنا تو سره یو شای وی و سکی دنه ودانګای ته خالی پته شه دغه ته سلب یای. صلیبا یوړل اشلا زیدن به صلیبانا بعد نائب فاعل ارسی کنا نائب فاعلیه مرفوع وی زیدن صلیبا زیدن زیدن خو مطبوع شو ثوبه یې تابع پشه وروړو نو دا ثوب چې دا نه د زید کله نه د زید جز ده بلکې متعلق یې ده د سره تعلق وي نه د زید جز ده نه د زید کله بلکې متعلق یې ده. شاید صلیبا ماضی مجهول دو ماضی مجهول ته نائب فاعل په چاروي هغه مرفوع وي نو ثوبه شه مضاف مضاف الیه شوی اعراب په ثوب باندې جاری شي مضاف ته و مرفوع وي. شا وبدل الغلط د سلام قسم شو بدل غلط وهو وبدل غلط ما هغه دا یذکر بعد الغلط چې ذکر کېږي ورسته د غلطی نه. نحو جاءنی زید جعفرون روغی موتا زید نه بلکې جعفر ایسوی دغه ته دا سوچ کوي چې زیدون دا جمله فرض کړو ته تروغلا ګوشي د تروغلا په بل موقع په پرچه شه تروغلا فرض کړو جاءنی زیدون جعفرون ایسوی ته سوچ پو کې چې غو زید خو ګوشي اسم ده و جعفر ګوشي اسم ده خو چې دی په یو حکم شه شریکوله بیا خو جاءنی رجلان ویلی وا چې تسنیه او تروړلی وا لہذا دی معرفه ذکر کړل ګوشي ګوشي بیا او ته په وګوره چې واو حرف عطف یا نشته بشه زیدون نه بعد واو حرف عطف نشته نه ثم مشته او سره ها اس دی په میون شه چې واو حرف عطف وا یا ثم بیا دی معطوف علیه معطوف وا اس هغه د عطف ولا کیسه خو نه سیخیږي. اس یو احتمال دا چې میشتو سه په پښته شو یی کنه په خپل ژبه شه چې اوس غیر حاضر ده وکاس یو دومه وکاس خو غلطی سره د سبقت لسانی د وجنا د ژبه رفتار کله د دماغ نه تیز شي
دماغ شي چې کومې جملې او الفاظ ترتیب کېږي په هغې نه ژبه تیزه لوړه شي. بیا ژبه یو نیم لفظ غلط استعمال کو موقع یې نه وي و دوی روبوسي. بیا د اویس لفظ مونه د غلطیې سره وشو مقصود مو د وقاص و چې هغه غیر زیر ده. و جمله مې داسې وویله چې خو د پښتې جملې ترتیب بل قسم وي که نه و دا خو عربي د عربي شو پهلا فعل استعمالیږي که نه و پښتې سے به میشتو سے اسم استعمال کو چې مو وویل چې اویس نه دروغله بلکې وقاص ایس دغه وقاص مې چې یاد که مطلب دغه چې دا مې دغه خپلې غلطي اصلاح وکړله د دوام نوم مې چې یاد که مطلب دا شو چې دغه پهلا نوم شه زه خطا شو وایم بدل غلط نه دا مراد ده. نحو لکه دا جمله چې عرب وایي جاءنی زید جعفر راغی متا زید نه بلکې جعفر بلکې به ترجمه شي دا وي و د پهلا ولا چونکه هغه غلطی دو کنه نو هغه سره به نه ټکاو کې موتا راغی زید نه بلکې جعفر زید خود نه وې ته خلینا اسو ایخ پس به دا غټکی کوي د هغه ازلاوي او کې د غلطیه لیا دا جمله رأیت رجلا حمارا مولد سړی ول سړی نه بلکې خار مولد سړی نه بلکې خار یرحمک الله. د متکلم مقصود داو چې منه متکلم خار ولید خود د خلنا د تزی د وجنا رجلان ټکا پهلا وې ته بیا ورسته حماران پښول اذا پهلا مثال شه زیدون دغه مبدل منه ده و جعفرون یې بدل الغلط تا په د دوام مثال شه رأیت رجلان حماران رأیت فاعل موجود دی رجلان دغه مفعول به وکیا کېږي نو د تابع و اعراب وی کنه په د پوس مثال شه جاء فعل د پر فاعل په چارو بیا بدل غلط ولا چې څنګه د مطبوع ولا اعراب د رفع زیدون د غرنګوي د بدل الغلط ولا اعراب یا د رفع وی لکه جعفرون ورأيت فعل فاعل موجود دی دغه سره چې مباد شه اسم وی به واغه منصوب ارسی مفعول وی نو رجلا د مبدل منه شو و حمارنی بدل الغلط شو دواړه منصوب دی. شاده خو سلر قسمینه ده بدل تیر شل اس د بدل یو حکم د تشای ول بدلو ان کان نکرتن و بدل کچره و نکره یعنی اسم نکره مم معرفتن د اسم معرفه زخه یعنی اسم معرفه مبدل من هو و دا بدل اسم نکره و مراد دغه دسنه یجب نعته واجب ده نعت د نعت معنا صفات د چا اغنکره د اغنکره معرفت خو ضرورت نشته ده اخو معرفه ده اسا والبدل ان کان نکرتن بدل کچره نکراو من معرفتن د معرفانا یعنی مبدل منه یا مطبوع اغا اسم معرفه او بدل اسم نکره زنه روغی به دغه اسم نکره صفات روړل واجب وی کا قوله تعالی لکدا قول دی الله تعالی آیات شریف شرسی بن ناسیات ناسیات د ټنډه وشتونه تویای اس په پهلا ناسیا باندې با یا داخله دو الف لام یا داخله معرفه دا اس دغه معرفه او ته مبدل من هوشلا و ناسیاتن دغه نه بدل جوړیږي خو ناسیا دوام ځلی چې وروړه د نکرا دو اس دغه ناسیا سره کاذباتن صفات یا واجب ده ٹھیک شلا یعنی مطبوع چکلا اسم معرفاوی و بدل نکراوی بوده نکرا بدل یو صفات روڑشی ناسیاتن کاذباتن ٹنڈا درویغزینیه ولا یجبو ذالکا فی عکسه و داغا خبره د صفات روڑل لا یجبو دا نو واجبیږي ذالک نه مراد د صفات روړل فی عکس هی په عکس ته دیشه عکس وسرنګ شي نکرتن په زوی بند اوله غوا معرفتن و ان کان معرفتم من نکرتن بیا صفات ضرورت نشته د بدل د پورا
ولا فی المتجانسین و نه په متجانسین شه. متجانس خو ته پیژنې دوا هم جنس چې دوا متجانس وي یعنی دوا هم جنس وي سمانه مقابل شه ذکر مقابل شه ذکر د معرفه نکره تیر شه چې یا دواړه نکره روشي یا دواړه معرفه روشي بیا په هغه شخص څنګه وي دا په لا یجب او راتفتی کنه په هغه شخص صفات وروړل نه واجبېږي چې دوا معرفه وروړي د هغه مثال جاءنی زید اخوکا زیدون خو معرفه دا خو تو پیژنې او اخوکا اخون اسم نکره ده خو اضافاتی او شو کاف ضمیر خطاب ته نو دا معرفه شګنه شا یا که معرفه نو بل تخصیص خو په شروغی نو تخصیص چې په شروغی دغه معرفه سره برابر ده معرفه شو اسپدغه مثال شه زیدون مبدل منه دغه یا معرفه ده او اخوکا بدل دغه یا معرفه ده لهدا د نکره صفات وروړل ضرورت نشته و چې دوا اسم نکراوی د هغه مثال جاءنی رجل اخن لک جاءنی رجل اخن لک اس اپلا خو مضاف مضاف الیه وی هغه اخو کا و دو ځلی د اخون ز نرجلاک روغای موتا سړای اخن لک چوریر دا د تولارا اسپتو مثال شه رجلون مبدل منه دا اسم نکره دا و اخون لکا بدل دا اخون دغه بدل دا او د دو صفات وروړل ضرورت نشته دا ٹھیک شلا چې دوا نکره وي هغه به محتاج نه وي و چې دوا معرفه شي پر طریقه اولا نوی محتاج دا اصلا تخصیص او شرطلای شي لکه او ته د ویل چورې د تولرا دا بل چورې شو بل سړی هم تخصیص په شروع خو یې راغ نکره ځکه او بل کنه چې تنوین ده په